أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صادق الوعد الأمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ورونو د اسلام د پنځو بناو څخه اوله بنا شاهدی ده پر وحدانیت د الله عز وجل او پر رسالت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. يعني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. چې یو د دغه دوه اقرارو یا شاهدی څخه نه وي، هغه څوک مسلمان نه بلل کیږي. دغه اقرار او شاهدی په کلمه طیبه کې موجود دی. هغه دا چې انسان په خوله ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، او د دغه ویلو تصدیق دی په زړه سره هم وي. او دا هغه کلمه ده چې د هغې په ویلو سره په دې دنیا کې د انسان مال، شرف، عزت او وینه ساتل کیږي. پر ټولو مسلمانانو د دغه ویونکي مال، عزت، شرف او وینه حرام دي بې شرعي حدودو او جزاو څخه. او په آخرت کې د دغه کلمې په واسطه د الله عز وجل د عذاب او اور څخه ساتل کیږي. لا اله الا الله یوه کلا ده، که څوک ور داخل سو د الله عز وجل د عذاب څخه خلاص سو. شاهدی په لا اله الا الله محمد رسول الله اول رکن او اول بنا د اسلام ده. دغه کلمه چې کلمه توحید ده، لکه ټول اسلام، ټول ایمان، ټول احسان چې په دغه کلمه کې جمع شوی وي د الله عز وجل د طرفه. ټول انبیاء علیهم السلام د دغه لپاره رالیږل شوي دي چې خلق د یوه الله، هغه الله چې هیڅ شریک نه لري، و عبادت ته راوبولي. هر رسول، هر نبی خپل قوم و دې ته رابلي چې لا اله الا الله ووایي. د ټولو انبیاء علیهم السلام دین توحید و. هر نبی وخپل امت ته د توحید وصیت کړی دی. نو الهی او سماوي ټول ادیان کامل الهی دین په دغه کلمه کې د لا اله الا الله سره یو ځای دی. د ټولو انبیاء علیهم السلام رسالت په کلمه کې د لا اله الا الله سره جمع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي افضل ما قلت انا والانبیاء من قبلی لا اله الا الله. يعني بهترین د هغو شیانو چې ما او تر ما د مخه انبیاء ویلي دي لا اله الا الله دي. او په بل حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله. يعني بهترین او تر ټولو ښه ذکر لا اله الا الله دی. که موږ هغه احادیث سره راټول کو کم چې د لا اله الا الله د فضل او فضیلت په باره کې بیان کوي، هغه ځان ته جلا فتح غواړي. خدا فتح فقط د لا اله الا الله محمد رسول الله د ترجمې دپاره ثبت شوې ده. هلته ډېر احادیث ته، هلته د سلف صالح څخه ډېر اقوال او اخبار ته چې د لا اله الا الله فضیلت بیانوي. لا اله الا الله هیڅ عمل نشي تر د مخه کېدلی. لا اله الا الله هیڅ ګناه نه پرېږدي. دا چې تر لا اله الا الله هیڅ عمل نشي د مخه کېدلی، هغه دا چې د لا اله الا الله عقیده نوی موجوده چې هر د خیر عمل وسی هغه په شرک کې دی، اجر او ثواب نه لري. د ښه عمل اجر او ثواب هغه وخت په لاس درځي چې اول د وحدانیت عقیده لاس ته راوړي. که یو څوک په واقعي او یقیني ډول سره د لا اله الا الله ترجمه او عقیده په ځان کې نه کې موجوده، نو د هغه سړي په ژوند کې ډېر الهه پیدا کیږي. موږ به دا موضوع د اسلام د نظره نه بلکې د عقل، حقیقت او واقعیت د نظره وڅېړو. مثلا هلته یو څوک دی چې توحید یې ضعیفه دی، د ده په ژوند کې داسې نور ډېر جهتونه او اشخاص ته چې پر ده تاثیر لري. نو که دغه سړی د هغو د رضا او خوشحالولو دپاره کار کوي
او توجه یې وهغو ته وي د هغو د قهر او غضب څخه بیریږي او د خپل ژوند امیدونه په هغو پورې تړي. دغه سړي د خپل ژوند د سمبالولو دپاره ډېر جهتونه پیدا کړه. دې ته شرک ویل کېږي. مثلا د زید څخه بیریږي و عبید ته امید لري او هغه چې د فلاني سره موجود دي و هغه ته طمع لري. په دغه حالت کې خاص لله عمل نشي کېدلی. نو د مخه تر دې چې پر لا اله الا الله ایمان راوړي عمل یې مشترک او پاشلی سو. امید د غیر الله څخه سو، بیره د غیر الله څخه سو، غوښتنه د غیر الله څخه سو. نو ځکه هغه عمل چې د مخه تر لا اله الا الله وي هغه عمل نیک عمل نه دی، اجر او ثواب نه لري. دا چې وایي هیڅ عمل تر لا اله الا الله نشي د مخه کېدلی صحیح ده. ولی چې د لا اله الا الله عقیده نه موجوده عمل نه دی، اجر او ثواب نه لري. او بل دا چې لا اله الا الله ګناه نه پرېږدي، هغه دا چې کدی په ځان کې د لا اله الا الله معنا پیدا کړه ګناه نه در پکښې پاتېږي بلکې اصلا ګناه نه کوي. ولی یو سړی د دې لپاره ګناه کوي چې زید ځینې راضي سي، خپله ښځه او اشنای ځینې راضي سي، امیر او وزیر ځینې راضي سي. حال دا چې دغه ټوله د الله عز وجل په قدرت کې دي. تاسې ته به هغه قصه در معلومه وي چې یزید د خلفای امویو څخه یو پاچا د بصرې والي ته یو امر نوشته کړی و. په دغه وخت کې چې د خلیفه امر و هغه والي ته ورورسېدی، حسن بصري رضی الله تعالی عنه چې د لویو او معززو تابعینو څخه دی د بصرې د والي په مجلس کې حاضر و. مګر د خلیفه امر تقریبا د حق څخه مخالف و. والي په حیرت کې سو چې څه وکم، که امر عملی کوم د حق څخه مخالفه دی او که نه عملی کوم د خلیفه او پاچا امر دی. نو یې د حسن بصري رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړه چې څه وکم. حسن بصري رضی الله تعالی عنه په داسې یوه جمله جواب ورکړي چې هغه جمله د توحید و، د لا اله الا الله د معناو څخه و. ویل پوسه چې الله جل جلاله دی د یزید څخه ساتي، مگر یزید دی د الله جل جلاله څخه نشي ساتلی. نو دغه د توحید نتیجه سوه چې ګناه ته دې نه پرېږدي، یوازې او یوازې د الله عز وجل پر رضا پسې ګرځې او یوازې الله عز وجل دې معبود سو. ځینې علماء کرام وایي چې ټول عبادتونه ملائکې اخلي او رب العزت ته ورپورته کوي بېله کلمې څخه د لا اله الا الله، چې دا کلمه په خپله یوازې پورته کیږي. او دا هم د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې د سورة فاطر په 10 نمبر آیات کې فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. په اثر شریف کې راغلی دی که یو بنده وویل لا اله الا الله، الله عز وجل د هر کافر او کافر په عدد یعنی د ټولو کافرانو په شمیر اجر او ثواب ورکوي. ولی ځکه یو څوک چې دا کلمه ووایي لکه د هر کافر او کافر عقیده چې ورد کړه، نو خود د هغو په حساب اجر او ثواب ورکول کیږي. ورونو ځینې علماء کرام د حامیم عین سین قاف چې د سورة الشورى اول نمبر آیات دی داسې ترجمه کوي. حا یعنی حلم، حکم او حجت د الله عز وجل، میم ملک او مجد د الله عز وجل، عین علم عدل عظمت علو او عزت د الله عز وجل، سین ثناء او سر د الله عز وجل، قاف قهر او قدرت د الله عز وجل. نو مجموعی ترجمه د دغه آیات شریف داسې سوه چې الله عز وجل فرمایي زما دې زما په حلم، حکم او حجت قسم وي، زما دې زما په ملک او مجد قسم وي، زما دې زما په علم عدل علو عظمت او عزت قسم وي، زما دې زما په ثنا او سر قسم وي، زما دې زما په قهر او قدرت قسم وي. هغه څوک چې لا اله الا الله وایي زما په اور کې عذاب نه ورکول کیږي. ورونو هغه څوک
چې په لا اله الا الله پوسه هغه ته دا معلومه سي چې ټول کارونه د الله عز وجل په قدرت او اراده کې دي، نو خود خپل ځان د الله عز وجل پر لار مستقیم او برابر کې، په نتیجه کې د الله عز وجل د عذاب څخه خلاص شي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پر اهل د لا اله الا الله د مرګ په وخت کې بیره او وحشت نسته، او د نشور را پاسېدو په وخت کې بیره او وحشت نسته. او لکه زه چې د لا اله الا الله و اهل ته ګورم چې د سر د شپېلې د پکولو په وخت کې خپل وریښتان د خاورو څخه تنګي او وایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد هغه الله لروي چې زموږ څخه غم استکی یا استکړی دی. ورور قبر د بیر وحشت او عذابو ځای دی. د 6,000 کلو څخه سهار او ماښام آل فرعون په خپلو قبرو کې پر اور تېرول کیږي، مگر پر اهل د لا اله الا الله په قبرو کې وحشت او عذاب نسته. دغه بیرونکی قبر و اهل ته د لا اله الا الله د جنت د باغچو څخه یوه باغچه سي، ځکه دوی الله عز وجل وپېژندي او یوازې د هغه عبادت یې وکړي. لا اله الا الله د علم انتها ده، د علم آخري نتیجه ده چې سړی و توحید ته رسوي، او انتها د عمل د الله عز وجل اطاعت دی. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل داسې یو بنده نشته چې 4 واره ووایي الهي زتا شاهدوم او د شاهدی د پاره ته کافیه، او زه ستا د عرش اخیستونکي شاهدوم، او ستا ملائکه شاهدوم، او ستا ټول مخلوق شاهدوم چې زه وایم اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك، مگر الله جل جلاله دلر په دغه شاهدی د اور څخه خلاصوالی لیکي. چې لفظ د حدیث شریف داسې دی عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يقول 4 مرات اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك وأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك إلا كتب الله له به سقا من النار. اوس نو دغه کلمه چې موږ په مسلمانان یو او دغه فضائل دي او د هغې په واسطه مو په دنیا کې مال، شرف، عزت او وینه ساتل کیږي، او حتی په آخرت کې د دغه کلمې په واسطه د الله عز وجل د قهر او عذاب څخه خلاصیږو، او د دغه کلمې په سبب موږ ځانونه مسلمانان او د جنتیانو څخه بولو. نو دغه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله ځان ته معنا لري. ایا موږ په معنا پوهیږو او د هغې معنا مو په خپل ژوند کې عملي کړې ده؟ که په معنا نسو پوه نو ویل یې څه فایده لري؟ دا خو داسې مثال لري لکه طوطي یا مینا چې خبرې کوي، هغو هم فقط لفظ زده کړی دی، په مفهوم او مقصد یې نه پوهیږي، او بیا که په معنا پوسو او هغه معنا یې په خپل ژوند کې عملي نکو، بیا نو اقرار په ژبه سو او په زړه تصدیق ونسو. حال دا چې موږ د کلمه طیبه په متعلق په متعلق دا شرط دی او موږ مکلف یو چې په ژبه به اقرار کوو او په زړه به تصدیق کوو. که یو د دغه اقرار او تصدیق څخه کم سي بیا نو هغه سړي ته مسلمان نشي ویل کېدلی. مسلمانان دغه کلمه طیبه په هر وخت او هر مناسبت کې وایي تر داسې اندازې چې د هغې و معنا ته نه متوجه کیږي. حال دا چې دغه کلمه شعار د اسلام دی. دغه کلمه موږ د ورځې په 10 بلکې په 100 وارې وایو، خو حقیقت ته نه یو متوجه. او که دغه کلمه په حقیقت کې فکر وکړو شاید دغه موجوده حال څخه و بل حال ته تغییر وکړو. الله عز وجل
د سورت محمد په 19 نمبر آیات کې موږ امر کړیو او فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم امر دی په علم سره. علم بحث درس یقین غواړي. علم تحقیق تدقیق دلایل غواړي. بالاخره ثابته او یقیني قناعت غواړي. مگر هغه څوک چې په شک او تردد کې پاتې کیږي دا علم نه دی. ان الذين امنوا ثم لم يرتابوا. په ایمان کې شک نه دی پکار. الله عزوجل فرمایي په تحقیق هغه کسان چې ایمان یې راوړي او بیا نو شک ونه کوي. نو شک او علم سره ضد دي. نو زه غواړم چې په دغه پته کې خپل مسلمان ورونو ته د کلمې طیبه معنا او ترجمه بیان کم او بیا په هغې سره عمل کول ورته بیان کم. څرنګه چې کلمه طیبه 2 جزء یا 2 حصې ده چې اوله حصه لا اله الا الله ده او دغه اوله حصه د الله عزوجل په وحدانیت پورې تعلق لري او دوهمه حصه محمد رسول الله ده چې دغه حصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت پورې تعلق لري. خو زه اول د اولې حصه لا اله الا الله ترجمه او مقصد درته بیان کم او بیا به ان شاء الله تعالی د دوهمې حصه محمد رسول الله ترجمه او مقصد بیان کم. لا اله الا الله څلورو حصو ته ویشل کیږي. یعنی څلور لفظ دي. اول لا، دوهم اله، دریم الا، څلورم الله. اول به دغه څلورو لفظو د هر یو ترجمه په جلا جلا ډول بیان کو او بیا به د لا اله الا الله ترجمه په مجموعي ډول بیان کو. اولا لا، د کلمې اول لفظ لا. د عربو په ژبه کې لا پر 2 قسمه دي. یو ته لا ناهیه ویل کیږي او بل ته لا نافیه. لا ناهیه یعنی منع کوونکی لا، لکه لا تاکل خوراک مکوه، لا تضرب وهل مکوه، لا تکلم خبرې مکوه. لا ناهیه دي د هر هغه کار څخه دي منع کوي چې تر لا وروسته راسي. دا لا ناهیه سو. او بل لا نافیه دي یعنی نیستوالی معدوموالی راولي. هر هغه شی چې تر لا نافیه وروسته راسي هغه نسته، د هغه وجود نیستی کوي. لکه لا خبز عندي، زما سره ډوډۍ نسته. لا طالب فی المدرسه، په مدرسه کې طالب نسته. لا ریب فیه، په دغه کې شک نسته. لا نافیه د هغه ورستنی شي نیستوالی راولي یعنی نسته. نو په کلمه طیبه کې لا نافیه للجنس دی. لا اله یعنی اله نسته. د لا ترجمه خو در معلومه سوه. اگر چې لا نافیه په خپل پر 2 قسمه دي. یو لا نافیه د مطلق نفي د پاره دي چې هغه ته لا حجازي ویل کیږي او بل لا نافیه للجنس دی. خو خیر دلته په کلمه طیبه کې لا نافیه للجنس دی. نو هغه بل لا زموږ نه دی پکار چې د مطلق نفي د پاره دی. نو لا اله یعنی په ټول کون کې اله نسته بل الله جل جلاله. اله د لا ترجمه خو در معلومه سو. اله د لغت کتابونه د اله ترجمه په 3 قسمه کوي. اول اله یعنی معبود، هغه څوک چې ته عبادت کوي. دوهم اله هغه څوک چې ته تعجب حیرت ورته کوي. دریم اله هغه چې ته پناه وروړې ځان په ساتي. ورونو یو څه تفصیل بنور هم ورک، ځکه دا مهمه کلمه یا مهم لفظ دی. د پاره د دې چې په دغه معنا او شپوسو د علم صرف او لغت د لحاظه اله یاله الهه الوهه الوهیه یعنی عبد عبادت وکي. نو اله نو اله یعنی معبود. د اله ترجمه عبد. نو اله یعنی معبود. اله ور اول اله اوس اله
یأله الهن یعنی تحیر په تعجب او حیرت کې سو. او یادا چې اله الیه یعنی لجأ الیه ودته لجوء وکړه پناه یې وروړه ځان یې په وساتي. نو د اله یا اله څخه دغه درې معناوي اخیستل کیږي چې اول یې عبادت، دوهم یې حیرت، دریم یې لجوء ده. د عبادت څخه مقصد څه دی؟ د عبادت څه معنا ده؟ عبد عبادت یې وکړي یعنی اطاعت یې وکړي، مګر یوازې اطاعت عبادت نه دی بلکې یو بل شی هم ورسره زیاتیږي چې هغه محبت دی. اطاعت او محبت چې سره یو ځای سي عبادت ورته ویل کیږي. نو معبود هغه څوک سو چې اطاعت یې کوي او خوښ یې هم لري. دوه شی چې سره یو ځای سي یعنی اطاعت او محبت چې سره یو ځای سي دغه ته عبادت ویل کیږي. دا چې د یو چا اطاعت کوي، امر یې منې او خوښ دې نه وي، دا عبادت نه دی. دا سړي محبت نه لري اما امر یې منې، دا عبادت نه دی. او دا چې خوښ یې ولري، محبت ورسره وي، اطاعت یې نه کوي، امر یې نه منې، دا مستحیل او غیر ممکن دی. ولې د یو چا چې یو څوک خوښ سو د هغه محبت یې ودرلودی خامخا امر هم منې. نو انتهایی حب د انتهایی اطاعت سره دې ته عبادت ویل کیږي. نو اله هغه څوک هغه ذات دی چې خوښ یې لري او اطاعت یې هم کوي چې دا نو الله عز وجل دی. د دغه بحث په نتیجه کې دا ویلی سو چې لا اله معبود بر حق نسته الا الله بلا الله عز وجل څخه. څوک ته عبادت ور دی؟ خالق پیدا کوونکی. نو لا خالق الا الله. څوک ته عبادت ور دی؟ رازق رزق ورکوونکی. نو لا رازق الا الله. څوک ته عبادت ور دی؟ معطي، مانع، معز، مذل، جبار، قهار، فعال لما يريد، عزيز، متكبر، وهاب، رحمن، رحيم. دغه د عبادت ور دی. نو ته ای عاقل انسانه نه څوک خوښوي او نه اطاعت کوي تر څو نه پیژنې او کم وخت چې د الله عز وجل په دغه اوصاف وپیژندي هم یې حب لري او هم یې اطاعت کوي. عبادت درې درجې لري. اول معرفت، اول په دغه څوک چې د عبادت کوي پیژنې به، بیا د حب سره اطاعت، او بیا سعادت. اول به دا څوک پیژنې، بیا به د هغه اطاعت او محبت کوي چې دا دوې درجې حاصلې سولې سعادت په خپله ورسره حاصلېږي. دا خو تر اوسه د اله ترجمه په معبود سره وه، او که د اله ترجمه د الهه څخه وکړو یعنی تحیره، نو انسان و چاته په حیرت او تعجب کې کیږي. لوی که کوچني ته، معتبره عظیم ته، که خوار غریب عاجزه ته، غني که فقیر ته. نو د تحیر او تعجب څخه عظمت پیدا کیږي. هر څوک چې عظیم وي و هغه ته په تحیر کې کیږي. د الله عز وجل و قدرت، خلقت او حکمت ته عقول، نفوس، زړونه په تعجب او حیرت کې دي. نو اله معبود ته ویل کیږي او اله معبود او الله جل جلاله معبود دی ځکه خالق دی، رازق دی. الله ولی معبود دی؟ ځکه قوي دی، محیي دی، ژوند ورکوونکی دی، معز دی، عزت دی درکوي، مذل دی، ذلت د طرفه څخه دی، منان، جبار، قهار، رحمان، رحیم، علیم، حکیم، ټول دی. نو خود الله جل جلاله معبود دی. او په دوهمه معنا د تحیر د دولویی او کبریا، قوت او قدرت، عظمت او حکمت ته عقلونه په حیرت کیږي. او په دریمه معنا چې لجأ الیه یعنی ود جل جلاله ته پناه ورور، یعنی ای انسان بل الله عز وجل څخه بل د ملجأ، رجوع، پناه او ساتنې ځای نه لري. او د انسان د پاره بل الله عز وجل څخه بل ملجأ نسته. نو لا اله الا الله
نه معبود سته، نه عظیم سته، نه ملجا سته بیل الله جل جلاله. نو د اله ترجمه دغه درې شیان سوه، یا معبود، یا عظیم چې عقول او نفوس ورته په حیرت کې دي، یا د پناه ځای. د لا ترجمه در معلومه سوه، د اله ترجمه در معلومه سوه. دریم لفظ الا دی. الا په علم نحو کې لفظ د استثناء دی. استثناء پر درې قسمه ده: استثناء متصله، استثناء منفصله، استثناء منقطع. خو هغه شیان موږ نه بیانوو، فقط دلته دونه وایم چې الا په معنا د غیرو دی، یعنی بیله. الا بیله. او څلرم لفظ الله دی. علماء توحید وایي چې الله د ذات کامله او واجب الوجود د پاره علم دی، نوم دی. په ټوله کون کې واجب الوجود فقط الله دی، او بیل الله جل جلاله په کون کې نور ټول شیان ممکن الوجود دی، او په کون کې مستحیل الوجود شیان هم سته، یعنی چې وجود یې غیر ممکن وي. نو الله د ذات کامله د پاره علم دی، الله د واجب الوجود د پاره علم دی، الله د خالق او رازق د پاره علم دی، یعنی نوم دی. الله د باری، مصور، العزیز، الجبار، المتکبر، القوی، العلیم، الحکیم د پاره علم دی. یعنی ټول اسماء الحسنا د الله په کلمه کې سره جمع او یوځای سوي دي. بعض علما وایي چې الله د الله عز وجل اسم اعظم دی، اسم ذات اعظم دی. په هر حال کته غواړې چې وکامل ذات ته وواجب الوجود ته اشاره وکې، هغه چې د وجود په صفاتو موصوف دی، د کمال په صفاتو موصوف دی، د وحدانیت په صفاتو موصوف دی، هغه الله دی. ټول اسماء الحسنا د الله په کلمه کې سره یو ځای سوي دي. ځینې علماء کرام وایي یا الله، یا ارحم الراحمین، یا رحمان و یا رحیم اسم اعظم دی. خو ځینې علما وایي هر نوم چې پر تا تاثیر کوي، تا رژدوي، هغه اسم اعظم دی. دا د څلورو لفظو په جلا جلا ډول سره ترجمه سوه. اوس د لا اله الا الله ترجمه په مجموعي ډول درته بیانوو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي لا اله الا الله یعنی نه معز ته نه مذل، نه عزت ورکوونکی سته نه خوارونکی سته، نه نافع سته نه ضار، یعنی نه نفع رسونکی سته نه ضرر رسونکی سته، نه معتز ته نه مانع، یعنی نه ورکوونکی چې یو چاته د یو شی ورکوي سته، او نه منع کوونکی چې د یو چا څخه یې منع کوي نه ورکوي. بل څوک نسته بیل الله جل جلاله. نو لا اله الا الله یعنی نه معز ته نه مذل، نه مانع سته نه ضار، نه معتز ته نه مانع، بیل الله جل جلاله. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه ترجمه و. ځینې وایي لا اله داسې اله نسته چې د هغه څخه د فضل غوښتل کیږي، داسې اله نسته چې د هغه د عدل څخه د بیره وي، داسې اله نسته چې د هغه د جور څخه د امان وي، داسې اله نسته چې د هغه رزق د خوړل کیږي، داسې اله نسته چې امر یې عملي کیږي، داسې اله نسته چې د مغفرت غوښتنه د ځینې کیږي، داسې اله نسته چې د فضل څخه یې محرومه کیږي الا الله. هغه الله چې رب د مؤمنانو دی، بخښونکی د ګناهکارانو دی، پټونکی د خطایاو دی، د توبه کوونکو د رجوع ځای دی، غایه مقصد د رجا د امیدوارانو دی، انتها د مقصد د عارفینو دی. د ورونو څخه دا امید لرم چې د کلمې طیبه په معنا کې ژور او عمیق فکر وکړي، ځکه دا د اسلام اول رکن او اوله کلمه ده، دا د توحید کلمه ده. ټول دین په دغه کلمه کې جمع شوی دی. که ترجمه لږ هم مشکله وي، خو په تکرار اوریدلو د پته او فکر کولو اسانه کیږي ان شاء الله. ځینې علماء کرام وایي چې د لا اله الا الله کلمه د معرفت اشاره ده، د حمد په ژبه
د حمد و ملک ته، د حمد و پاچا ته د توحید کلمه ده. تاسو پوهیږئ چې د علم انتها توحید دی او د عمل انتها تقوا ده. که د توحید حاصل کی تقوا دی وکړه، ته څه وخت توحید حاصلولای سې، څه وخت مستقیم کېدلای سې، څه وخت د الله جل جلاله پر لارې برابرېدلای سې. مثلا که ته په خپل ژوند کې دا احساس ولرې چې هلته نور څوک سته چې ستا اختیار د هغو په قدرت کې دی، نو ته د هغو ټولو په مابین کې سره ویشل کېږي. ته څه وخت یوازې او یوازې د الله عز وجل ته رجوع کوې، او څه وخت یوازې او یوازې د الله عز وجل عبادت کوې. ته څه وخت یوازې د ده څخه بیریږې، څه وخت یوازې د ده جل جلاله د رضا د حاصلولو دپاره کوښښ کوې، څه وخت یوازې د ده څخه د خپلو ضرورياتو غوښتنه کوې. دا ټوله هغه وخت کېدای سي او کیږي چې ستا یقین سي چې لا اله الا الله، بې له ده جل جلاله څخه بل ځای د رجوع نشته، بل ناصر او کومک کوونکی، بل ورکوونکی، بل رزاق، بل خالق نشته، بل جزا ورکوونکی نشته. دا ډیره مهمه مسله ده، فکر او توجه غواړي. که یو انسان دا فکر وکړي او دا یا عقیده سي چې په مځکه کې بل داسې څوک یا قدرت شته چې کولی سي تا ته فایده در ورسوي، او یا بل داسې څوک شته چې دا قدرت لري چې تا ته ضرر در ورسوي، په دغه وخت کې ته نسې کولی چې یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړې. نو ځکه الله جل جلاله ته نه امر کړي چې ته دغه الله عبادت وکړې، مګر پس له هغه څخه چې تا ته دا اطمینان درکړي چې ټوله کارونه نفع ضرر، خلق او وجل، رزق، خواري او ذلت او داسې نور یوازې او یوازې د ده جل جلاله په اختیار کې دي، بل څوک نشته چې دا شیان د هغه په قدرت کې وي. چې ته واحد او لا شریک وبولې، اول وحدانیت دی او دا عبادت دی. تر کومه وخت چې یو انسان دا فکر او عقیده ولري چې هلته په مځکه کې بل داسې قدرت او طاقت موجود دی چې هغه کولی سي چې دته نفع یا ضرر ورسوي، هغه انسان یوازې او یوازې د الله عز وجل عبادت نسی کولی. نو د لا اله الا الله په ترجمه ته باید په دې ډول پوه سې چې اله معبود ته ویل کېږي. نو هغه څوک چې عبادت یې کېږي هغه باید څوک وي؟ خالق، پیدا کوونکی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، اے خلقو د هغه رب عبادت کوي چې تاسو پیدا کړی یاست. نو د خالق عبادت کیږي نه د مخلوق. او بیا لا اله الا الله یعنی معبود بر حق نسته بل الله جل جلاله څخه. څوک د عبادت وړ او مستحق دی؟ رزاق، معطي، مانع، الرافع، الخافض، القوي، القهار، الجبار، المعز، المذل، یعنی د ټولو اسماء الحسنا خاون یوازې او یوازې د دغه وړ او مستحق دی چې عبادت یې وشي. دا خو اله په معنا د معبود، او که د اله ترجمه په تحیر سره وکړو، الله عز وجل عظیم دی، قدرت یې پای او انتها نه لري. هر څونه چې ته د الله عز وجل عظمت، قوت وپېژنې، بیا هم الله عز وجل تر هغه عظیم، قوي او لوی دی. د الله عز وجل جبروت، قوت، جمال او جلال، رحمت او عدالت انتها نه لري. او درېمه معنا لا ملجأ لك الا الله، د رجوع او لجوع، د ساتنې او پناه ځای بې له الله جل جلاله څخه بل څوک نشته. او ځینې علما وایي لا اله د رغبت دپاره دی چې دا د اله څلرمه معنا سوه. څنګه؟ نو لا اله الا الله یوازې او یوازې الله عز وجل د دې لایق دی چې ستا میل او رغبت دی د هغه پر طرف وي. او لا اله الا الله یعنی بیره نسته بې له الله جل جلاله څخه. که بیریږې باید د الله عز وجل څخه وبیریږې. که ستا زړه دا درته وویل چې ته باید وبیریږې، نو په ټول کون او ټول عالم کې بل داسې جهت او څوک نسته چې ځینې ولې بیریږې.
بې له الله عز وجل څخه. که ستا زړه درته وویل چې یو شی باید خوښ کړې، محبت یې ولرې، هو په کون په عالم کې ډېر ښایسته شیان شته، شخصیتونه، ښځې، تعمیرونه، د سپرلي وسایل، باغونه او جایدادونه، تجارت او مالونه، نور داسې ښه راحتونه او ښه شیان شته. که زړه درته وویله چې د یو شي محبت باید ولرې او وکې، نو نه ښایي چې الا الله بې له الله عز وجل څخه د بل چا یا شي محبت وکې. د توحید حال، د توحید عقیده عقلي او عصبي صحت دی، پاشلې عقیده مرض دی. د مسلمان دپاره د توحید حالت د راحت او بېغمۍ حالت دی. بیره، امید، رغبت او محبت دی و یوه طرف ته متوجه وي، او د یوه راضي کول ډېر اسانه کار دی چې هغه دې هم عادل، رحمان، رحیم، غفور، رؤوف، ودود وي. که یو انسان دا فکر وکړي او دا یې عقیده وي چې یو بل انسان چې هغه هم د ده د ذاته څخه وي، د ده اختیارات د هغه په لاس کې دي، او حال دا چې هغه یې خوښ هم نه لري، د ده دشمن دی او د ده خرابېدل غواړي، دغه شعور او احساس په خپله مرض دی. یعنی که ستا دا یقین سي چې ستا د مرګ او ژوند، راحت او زحمت، غنا او فقر او نور ټول اختیارات د بل انسان په لاس کې دي، په خپله دغه عقیده او یقین کافي دی چې تا وژوکلوي، عمر دې در برباد کړي. نو که ته غواړې چې محبت وکې، نه ښایي چې بې له الله جل جلاله څخه بل محبوب د ځان دپاره پیدا کړې. که ته غواړې چې وبېرېږې، نه ښایي چې بې له الله عز وجل څخه د بل چا څخه وبېرېږې. او که ته غواړې چې اعتماد تکیه پر یو چا وکې، نه ښایي چې بې له الله عز وجل څخه دې پر بل چا اعتماد، باور او تکیه وي. نو د دغه ټولو ترجمو په نتیجه کې دا ویلی سو چې یوازې د معبود کلمه د اله د ترجمې دپاره کافي ده. علماء کرام او سلف صالح دغه ټوله ترجمې د معبود په لفظ کې سره یو ځای کړي دي. یعنی هغه څوک چې د عبادت وړ، لایق او مستحق دی، هغه الله عز وجل دی. ایا بل انسان د عبادت وړ ګرځېدلی سي؟ یا هیڅکله نسي کېدلی. انسان مري، انسان عدم وو، بیا په وجود راغلی او بیا بیرته معدوم کیږي. هغه شی چې دوام نه لري، هغه د دې وړ او لایق نه دی چې معبود دی وګرځي او یا دې څوک عبادت وکړي. د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي، وایي د مخه تر دې چې زه مسلمان سم، رسول صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د ورځې د څو الهو عبادت کوي، د څو خدایانو عبادت کوي؟ ما ویل هغه چې په مځکه کې دي د شپږو اوو عبادت کوم، چې لات، عزا او داسې نورې مقصد و، او یو چې په اسمان کې دی د هغه عبادت کوم. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې په شوق د کم یو عبادت کوي؟ عمران ابن حسین ویل هغه چې په اسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اسمان اله درته کافي او بس دی، د مځکې و خدایانو ته نه یې اړ، نه یې محتاجه. توحید د عقلي او عصبي یا نفسي صحت سبب دی چې انسان دا یقین ولري چې د ده ټوله کارونه په یوه طرف او په یوه ذات پورې اړه او تعلق لري، د هغه د رضا کوشش کوي، یوازې د هغه څخه بیریږي، یوازې د هغه اطاعت کوي، د هغه څخه د خیر امید لري. که ته داسې یو څوک ووینې چې د الله جل جلاله نافرماني کوي د پاره د دې چې پلانۍ ځینې راضي سي، اعمال صالحه پرېږدي چې زید ځینې راضي سي، ګناهونه کوي چې عبید ځینې راضي سي، د دغه سړي توحید ډېر ضعیفه دی. ولې دی په خپل ورځني ژوند کې نورو خلقو ته د اله په سترګه ګوري، په داسې نظر ورته ګوري چې دا هم د عبادت مستحق دی، د طاعت مستحق دی، د حب او خضوع مستحق دی، مگر توحید دا دی چې د ما سوى الله د غیر الله څخه ځان خلاص او فارغه کې. نه حب، نه محبت، نه بیره، نه طمع، نه امید، نه راضي کېدل د چا در پکښې وي بې له الله عز وجل څخه. بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا حسین که مسلمان شوې دوې جملې به در وښیم چې فایده در رسوي. او بیا په وروسته کې عمران مسلمان شو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله هغه دوې جملې راوښې. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایه
اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. ورونو دا د کلمه لا اله الا الله بعضی ترجمه وي، او اوس د لا اله الا الله بل قسم یا بل ترجمه درته بیانوو. لا اله الا الله یعنی هیڅ معبود برحق، معبودی حقیقی نسته بیل الله جل جلاله. لا نسته اله ورد عبادت الا بیل الله جل جلاله څخه. دا چې موږ وایو لا اله، هیڅ معبود حقیقی نسته، معبود برحق نسته. د معبود برحق څخه مقصد دا دی چې هو هلته داسې شیان شته چې خلک یې عبادت کوي، مگر د هغو عبادت حق نه دی او هغه د عبادت وړ نه دی، د هغو عبادت باطل او کفر دی. په کلمه کې د لا اله الا الله نفي او اثبات دواړه شته. نفي یعنی نیستی کول، معدومول، اثبات ثابتول او منل. نو موږ د لا اله الا الله په کلمه کې فلفظ د لا اله په ټولو شیانو کې الوهیت نیستی کوو. هیڅ شی اله نسی کېدلی او نسته الا الله، چې په دغه لفظ سره د الله وحده لا شریک له د پاره الوهیت ثابتو. په لفظ سره د لا اله څلور شیان نفي کوو، نیستی کوو، معدوموو. اول الهه نیستی کوو. الهه جمع د اله ده. د اله څخه مقصد هغه ذات یا شی دی چې د هغه څخه نفع یا ضرر غوښتل کیږي، او یا نفع او ضرر د هغه د طرفه وي. نو لا اله یعنی هیڅوک نفع او ضرر نسی رسولای یا یې نسی رسولای الا الله بیل و الله جل جلاله څخه. نه رسول، نه نبی، نه ملائکه، نه ولی، زیارت، قبر، درخت او ډبره و چاته نه نفع رسولای سي نه ضرر. نفع او ضرر د الله عز وجل د طرفه څخه دي. ځکه موږ وایو چې لا اله الا الله. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د عباس ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي عمر رضی الله تعالی عنه مې ولیدی چې حجر اسود یې مچاوه او ویل زه پوهېږم چې ته ډبره یې، نه نفع رسولی سې نه ضرر. کما رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه وای لیدلی چې ته مچولې، ما به نه وای بوچ کړې. نو نفع او ضرر د بل چا د طرفه څخه نه دي بیل الله جل جلاله. او پاته نور ټول شیان اسباب دي د پاره د رسیدلو و هغه شي ته چې الله جل جلاله یې د بنده د پاره اراده کړې وي. نو په لا اله سره اول د الهه و نیستوالی راغلی. دوهم د طاغوت نیستوالی مقصد دی. طاغوت بیل الله جل جلاله و هر هغه چاته ویل کیږي چې د هغه عبادت کیږي او دی هم په دغه عبادت خوش او راضي وي. او طاغوت و هغه چاته ویل کیږي چې دوی د دې لپاره اختیار او خوش کړسي چې عبادت به کول کیږي او دوی په خوش وي، که څه هم عبادت یې ونشي. نو په لا اله سره اول د الهه وجود نفي او نیستسو، او دوهم طاغوت په نیستسو، او دریم انداد په نیست کیږي. انداد جمع د ند ده، د ند لغوي ترجمه مثل. او دلته په علم توحید کې ند و هغه شي ته ویل کیږي چې څوک د دین او دینی امور څخه راجذبوي، راکشوي او په هغه مشغوله کیږي. تر هغه شي پورې الله جل جلاله هېرېږي. دان ولکه پیسې، تجارت، رتبه، منصب، اولاد، ښځه، کور، کوټي او داسې نور. نو هر هغه شی چې په هغه پورې د زړه دونه وتړل سو چې د الله عز وجل د طاعت څخه یې مشغوله کړې او د هغه د محبت په خاطر دی د الله عز وجل احکام هېر کړه، هغه ته ند ویل کیږي. او د دغه ند ضرر و انسان ته په هغه اندازه وي چې څونه یې زړه پورې تړلی وي او څونه په مشغوله وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې د الله عز وجل په حضور کومه ګناه ډېره لویه ده؟
ویل دا چې ته الله عز وجل ته ند سال مثل وګرځوې او حال دا چې هغه ته پیدا کړی او څلورم هغه شی چې د لا اله په لفظ سره نیست کیږي هغه ارباب دي. ارباب جمع د رب ده. رب په لغت کې مالک، تربیه کوونکی او سردار ته ویل کیږي. مګر دلته په علم توحید کې ارباب هغه څوک دي چې د حق څخه مخالفه فتوا ورکوي او ته هم اطاعت وکړي او ته پوهېږې چې دی په دغه حکم کې پر ناحقه او غلطه دی، او یادا چې ته په خپله په حق پسې نه ګرځې چې وځان ته معلومات وکړي او هغه معلومات هم ممکن وي، نو ته په حق پسې نه ګرځې او د ده متابعت کوې. د امام احمد په مسند او په سنن ترمذي کې د عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه آیات شریف واورېدی چې الله عز وجل فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. چې دغه آیات شریف د سورة التوبه 11 نمبر آیات دی او الله او حرام یې ور حلالول او دوی متابعت کاوه. دغه د هغو عبادت دی. ابن کثیر رحمه الله هم په خپل تفسیر کې وایي چې حذیفه ابن الیمان او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه آیات ترجمه دغه څه کوي چې يهود او نصاراو د خپل احبار او رهبان په حلالولو او حرامولو کې متابعت کاوه. یعنی که به هغو ویل دا حلال دی دوی حلال بلل او که به ویل حرام دی دوی حرام بلل. مقصد دا چې فلا اله سره څلور شیان نفي کیږي، نیست کیږي: الهه، طواغیت، انداد، ارباب. او په الا الله څلور شیان ثابتیږي: اول اخلاص او یوازې د الله عز وجل قصدول او نتول په عبادت سره. دوهم محبت او تعظیم د الله عز وجل. دریم بیره او امید یوازې د الله عز وجل څخه. څلورم تقوا د الله عز وجل. دغه څلور شیان د الا الله په لفظ سره ثابتیږي او موجودیږي. چې اول یې اخلاص دی. اخلاص دا دی چې بنده خپل عبادت یوازې او یوازې د الله جل جلاله دپاره وګرځوي او په هغه سره یوازې الله جل جلاله مقصد او نیت وي او بل هیڅوک نور سره شریکوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه فرمایي که یو چا یو عمل وکړي او په هغه کې مال ربل څوک شریک کړي دی او هغه د شریک می سره پرېښول. دوهم هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي تعظیم او محبت د الله عز وجل دی او دغه تعظیم او محبت یې په سبب د پیژندګلوي د قدرت او عظمت د الله عز وجل وي او دغه محبت یې په سبب د اجلال لویي تنزه د الله عز وجل وي او په سبب د پیژندګلوي د حق د الله عز وجل وي. رابعی عدوی وایي الهی ما ستا عبادت په دې خاطر نه دی کړی چې ستا د اوره څخه بیرېدم او یا مې ستا د جنت طمع وه، مګر ما ته ولیدلې چې یوازې او یوازې ته د عبادت وړ او لایق وې. اجلال او محبت د الله، پیژندل د الله په اسماء الحسنا او صفات علیا سره او بیا په کون کې دغه اسماء الحسنا آثار او علامې لیدل سبب د عظمت او محبت د الله عز وجل ګرځي. امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وسړي د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې قیامت کله دی؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څه آمادګي دې ورته نیولې ده؟ سړي ویل په ډیرو لمنځو، روژو او خیراتو مې آمادګي نه ده ورته نیولې مګر د الله او رسول الله سره حب لرم، خوښه لرم. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته به د هغو کسانو سره یې چې خوښ یې لرې. نو په کلمه سره د لا اله الا الله اثبات د تعظیم او محبت د الله عز وجل کیږي.
دریم هغه شی چې په الا الله سره ثابتېږي بیره او امید د الله عز وجل څخه دی. مسلمان بیل الله جل جلاله څخه نه د بل چا څخه بیریږي او نه بل چا ته امید لري او نه کوي، ځکه یوازې الله عز وجل هغه ذات دی چې نفع او ضرر ورکول او منع کول، لوړول او کښته کول د ده جل جلاله په اراده او قدرت کې دي. نو خود بیره او امید هم یوازې او یوازې د ده څخه کیږي. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و یو ځوان ته ورغلی چې هغه ځوان د مرګ او زکندن په حالت کې و. رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، ویل خپل ځان څنګه وینې، یعنی څه حال دی؟ ځوان ویل یا رسول الله، و الله جل جلاله ته امید لرم او د خپلو ګناهو په خاطر ځینې بیریږم. یعنی ځوان د خوف او رجا په مابین کې و، بیره د خپلو ګناهو په خاطر، رجا او امید د الله عز وجل د رحمت په خاطر و. رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په دغه حال او وخت کې که د بنده په زړه کې دغه دوه شی یو ځای سي نو الله عز وجل هغه شی ورکوي چې دی امید لري او د هغه شی څخه یې ساتي چې دی ځینې بیریږي. رواه ابن ماجه. نو د یو انسان بیره او امید باید فقط د الله جل جلاله څخه وي چې دغه دواړو اثبات په لا اله الا الله سره کیږي او د لا اله الا الله په ویلو سره باید دغه خوی په مسلمان کې موجود سي. دلته یوه مهمه مسئله سته چې زموږ د ټولو په ژوند پورې تعلق لري او موږ باید ورته متوجه سو. هغه دا چې ځینې کسان د خلقو په داسې مجلسو کې ناست وي چې په هغه مجلسو کې داسې کارونه کیږي چې د الله عز وجل د طرفه حرام سوي وي، خدای دغه مجلس او هغه حرام کار ته تغیر نشي ورکولای او یا یې نشي منع کولای په سبب د شرم یا بیرې د خلقو څخه. خو دغه شرم او بیره یا د خلقو مراعات ډیر کښته او بد خوی دي. مسلمان باید پوسي چې حیا کله ښه ده او کله بده ده. هغه حیا چې انسان د حق ویلو یا حق ښکاره کولو څخه منع کوي او هغه حیا چې انسان د باطل د منع کولو یا ردولو څخه منع کوي او پر دغه کار هم قدرت ولري، دغه حیا او شرم بلا شک ډیره بده حیا او شرم دی. دغه رنګ د خلقو څخه بیره هم بده ده. مسلمان باید بلا الله جل جلاله د بل چا څخه ونه بیریږي مگر که د یو انسان په قدرت کې نه و چې هغه بد کار منع کړي او تغیر ورکړي، اقلا د هغه مجلس څخه باید ولاړ سي او یا اصلا و دغه مجالسو ته حاضر نسي. مگر ځینې بیا داسې خلق شته چې د ده په خیال بېله الله جل جلاله د بل چا څخه نه بیریږي او رجا امید هم بېله الله جل جلاله څخه و بل چا ته نسته. نو ډیر ژر او په تلوار بې مقدمې د دغسې مجالسو او ناوړو کارو په مقابل کې درېږي. زموږ په اصطلاح بې ګودره په اوبو ګډېږي چې دغه غیر صحیح تصرف سبب د اصلاح نه بلکې سبب د نور فساد هم وګرځي، چې دغه بې مورده نصیحت په سبب د نه خبرتیا او نه پوهېدلو په صحیح تصرف حکیمانه رد او مناسبه طریقه وي چې دا هم نه دی ښه، بلکې ښه او غوره طریقه دا ده چې مسلمان باید وپوهېږي چې کله او په څنګه طریقه زه باید تصرف وکم. په هر موضوع کې باید وړ او مناسب تصرف په مناسبو الفاظو پر مناسب وخت وسی. نو نه تلوار او نه بې ځایه دلاوري پکار ده او نه شرم حیا او بیره، بلکې د هر حال سره مناسب حکمت او ښه اسلوب ضروري دي چې دا هم د خیر البریه صلی الله علیه و آله وسلم شریعت او لارښوونه ده. د حکیمانو او هوښیارانو طریقه ده. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه په شام کې یوه ورځ پر یوه ډله راغلی چې ډېر خلق پر یوه سړي راټول سوي دي، وهیه او بد ورته وایي. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی، ویل څه خبره ده؟ خلقو ورته ویل یوه سړي ډېره لوی ګناه کړې ده. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ویل که دا سړی په څا کې لوېدلی وای نو مو رایستی؟ خلق ویل هو رایستی مو. نو ویل اوس هم مې وهي مشکنځل ورته کوي، بلکې نصیحت ورته وکړي او پوه یې کړي او د هغه الله حمد ادا کړي چې تاسې د دغه ګناه څخه خلاص کړي یاست.
خلق ورته ویل آیا ستا د ده څخه بد نه راځي؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل د ده د دغه کار څخه مې بد راځي چې دا کار پرېښاوه دی مې ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښیمانه سو او خپل توبه یې اعلانول. دغه صحیح نصیحت او مناسبه طریقه ده. څلورم هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي هغه تقوا ده. تقوا څه شي ده؟ د تقوا د لفظ ترجمه ساتنه ده. تقوا یعنی د ځان ساتنه د عذاب څخه د الله عزوجل. او دغه تقوا یا ساتنه په څه شي سره حاصلېږي؟ په پرېښولو د شرک او ګناهو او اطاعت فرمانبرداري د الله عزوجل کې اوامر وي که نواهي. امرونه به پر ځای کوي او د هغه منعسو شیانو څخه به لرې ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت به په ظاهر او باطن کې کوي. دغه ته تقوا ویل کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د تقوا ترجمه په څلورو شیانو کوي. وایي دغه څلور شیان چې سره یو ځای سي نو تقوا حاصله سوه. اول خوف من الجلیل یعنی د الله عز وجل څخه بیره. دوهم عمل بالتنزيل په قرآن مجید عمل کول یعنی عمل بدی د قرآنی احکام سره برابر وي. دریم الرضاء بقلیل په لږ شي به قانع کېږي. هر هغه شی چې خدای تعالی و تا ته مقرره کړی وو که څه هم لږ وي ته به قانع او شکر به ادا کوې. څلورم استعداد لیوم الرحیل د مرګ د ورځې دپاره به آمادګي نیسي. دغه څلور شی چې په انسان کې یو ځای سي او عملیه کی هغه ته متقی ویل کیږي. په قرآن مجید احادیثو د خلفای الراشدینو او سلف صالح په وسیتو او اوامرو کې د تقوا په متعلق ډېر سپارښت او امرونه راغلي دي. ابن رجب رحمه الله وایي تقوای کامله هغه ده چې واجبات او مستحبات ټوله ادا کې، حرام او شبهات ټوله پرېږدي. او د تقوا لوړه درجه ده چې واجبات او مستحبات ټوله ادا کې، محرمات شبهات او مکروهات ټوله پرېږدي. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. نو دغه د متکانو اوصاف دي چې الله عز وجل په قرآن کریم کې ذکر کړی دي. متکان هغه کسان دي چې ایمان یې پر غیبی شیانو پر هغه شیانو یې ایمان راوړی وي چې د خلقو د عقلو او حواسو څخه پټ وي، لکه وحدانیت، رسالت، حشر، نشر، قیامت، حساب کتاب، ملائکه، جنت او دوزخ، د قبر عذاب او داسې نور. او متکان هغه کسان دي چې لمنځونه په خپلو ټولو حقوقو سره کامل ادا کوي او د هغو شیانو څخه چې الله جل جلاله و دوی ته ورکړي دي صدقه خیرات ورکوي او د الله عز وجل په لار او رضا کې مصرفوي. او هغه کسان چې ایمان لري، ایمان یې راوړی دی پر هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی چې قرآن مجید دی، او پر هغه کتابو چې تر تا د مخه نازل شوی دی، او هغه کسان چې پر آخرت یقین لري چې خامخا راتلونکی دی. په کومو کسانو کې چې دغه اوصاف موجود سوه هغه متقیان دي. او الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دغه کسانو د الله جل جلاله د طرفه پر سمه او مستقیمه لار پر هدایت باندې برابر دي او دغه کسان کامیاب او د عذابو څخه خلاص دي. نو په کلمه د لا اله الا الله څلور شیان نفي کیږي چې هغه څلور الهه، طواغیت، انداد او ارباب دي، او څلور شیان په ثابتیږي چې هغه څلور اخلاص، تعظیم او محبت د الله جل جلاله، دوره او امید د الله عز وجل څخه، او څلورم تقوا. چې دغه ذکر سوی بیان د لا اله الا الله بعضې ترجمې وي. او موږ به اوس
د وخت د لږوالي په خاطر په دغه کفایت وکړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترجمه به شروع وکړو. اولا محمد رسول الله درې لفظ دي چې د هر لفظ ترجمه واضحه او ښکاره ده. اول محمد د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه نوم دی چې د خپل نیکه عبدالمطلب د طرفه پر ایښول شوی دی او دغه نامه په اختیارولو او ایښولو کې یو سر وو. هغه دا چې عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نیکه یو وخت شام ته په سفر تللی وو او 3 نفره ملګري نور هم ورسره وو. هلته د یهودو د یو عالم سره ولیده چې حبر ورته ویل کیږي. هغه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل چې ستاسې په جزیرة العرب کې نبی آخر الزمان پیدا کیږي. کیسه ډیره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبي نوم به څه شوي؟ حبر ویل نوم به محمد وي او د مخه تر دغه د محمد نوم په عربو کې هیڅ نه و ایښول شوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ تر رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر شوی. اوس نو دغه 4 نفره چې یو یې عبدالمطلب او 3 ملګري دي چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو د قصد درلودي او قصد وکړي چې زوی پیدا سي نوم به محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د خپل زوی امید نو د دا نیت درلودي چې د په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو نوم به محمد ایږدي. هغه وو چې د عبدالله زوی پیدا سو نو د دې جهت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نوم یې محمد کښېښاوه او د محمد د لفظ معنا یعنی چې ښه خویونه ډېر پکښې وي او محمد چې ښه پر ویل شوي وي. دوهم رسول په لغت کې ولیږل شوي نفر ته ویل کیږي، که زه ولیږم یا ته. خو په دینی او اسلامی اصطلاح کې رسول هغه څوک دی چې د الله عزوجل د طرفه د بندگانو د لارښوونې دپاره را لیږل شوی وي. دریم الله چې د هغه ترجمه مو په لا اله الا الله کې درته کړې ده چې اسم علم د واجب الوجود دپاره دی، واجب الوجود دپاره دی. چې دا نو د محمد رسول الله لفظي ترجمه شوه، مگر په کلمه طیبه کې د محمد رسول الله څخه مقصد دا دی: الف چې اولا به په ژبه سره صادقه اقرار کوي او زړه به دې هم د هغه تصدیق کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بنده او رسول د الله عز وجل دی. الله عز وجل د دې لپاره را لېږلی دی چې خلقو ته د الله جل جلاله دین ورسوي او خلق په هغو شیانو امر کی چې الله عز وجل یې خوښ لري او په راضي کیږي او د هغو شیانو څخه خلق منع کی چې د الله جل جلاله ناخوښه دي او په ناراضه کیږي. دوهم محمد رسول الله او عبد الله دی او الله عز وجل د دې لپاره را لېږلی دی چې خلق په هغه غیبي شیانو خبر کی کوم چې الله جل جلاله د هغو په تبلیغ امر کړی دی او خلق د الله عز وجل په علامو او نعمتو د جل جلاله په خلق کې خبر کی. او دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښه ډول او طریقه دغه کار وکړي، رسالت یې تبلیغ کړي، امانت یې ورساوه، امت ته نصیحت وکړي او د رحلت تر وخته د الله جل جلاله په لار کې حق جهاد وکړي. او څلورم دا چې موږ یې پر روښانه لار پرېښولو، شپه یې لکه روښانه ورځ، بې له بدبخته څخه بل څوک د دغه لارې څخه نه شویږي او نه اوړي. با د ابجد په حساب، اول الف اوس با. د صلی الله علیه و آله وسلم سره به محبت تر خپل ځان، خپل مال، خپل اهل او اولاد او تر هر شي ډیر وي الا الله. د اهل بیت او د صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو محبت بلرو. جیم د هغو کسانو سره به محبت لرو چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت لري او د هغه چا سره به بغض لرو چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره بغض لري. دال اقرار به په دې سره کوو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم آخر نبی، خاتم الرسل او سید المرسلین او افضل د انبیاء دی.
و الله عز وجل ته پر ټولو نبیانو خوښ دی. ها د ده صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې محبت بلرو، په ظاهر او باطن، په ښکاره او په پټه کې به د ده صلی الله علیه و آله وسلم طریقه عملي کوو او پایبند بیو او خلق ورته رابولو، خلق ورته را دعوتوو. د خلقو سره به مو دوستي او دشمني د دغه طریقې په واسطه وي. الله عز وجل د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هغه خلق چې د الله جل جلاله د لقاء امید لري او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي، د هغو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات ډېره ښه نمونه او مثال دی. نو باید دوی په عباداتو، معاملاتو، خوړلو، چښلو، اغوستلو، حرکاتو، سکناتو، جهاد، سخا، صبر، تحمل، ناسته ولاړه، حرکت او سکون کې د دغه جامع الصفات منبع البرکات ذات پر تګلاره ولاړ شي، په همت او شجاعت، ثبات او حیات کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړي او د هغه تګلاره په ښه ډول زده کړي. او بیا هم الله عز وجل د سورة آل عمران په 21 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه کچیر تاسو د الله جل جلاله سره محبت کوي او داغه محبت لري نو پس زما متابعت وکړي چې الله جل جلاله بس تاسو محبت وکړي چې ثوابونه به درکړي او تاسو ته به د ګناهو مغفرت وکړي او الله جل جلاله بخښونکی د ګناهو او ډېر رحم والا دی. نو د الله عز وجل محبت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په متابعت کې دی. نو هر څوک چې په هر اندازه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر شریعت ثابت او قائم وي، هغه څوک باید پر هغه اندازه د الله عز وجل په محبت کې صادقه وپېژندل سي. او هر څوک چې په هر اندازه د الله عز وجل د محبت په دعوه کې صادقه وي، په هغه اندازه هغونه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت پر متابعت ټینګ او ثابت وي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم شریعت او د هغه متابعت د انسانانو د پیژندلو دپاره څنګه حق دی. انسانان په دغه معلومیږي څونه چې متابعت وي هغونه محبت وي، څونه چې محبت د الله موجود وي هغونه متابعت د رسول الله موجود وي. په صحیح البخاری او صحیح مسلم کې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. یعنی ایمان ندی راوړي یو د تاسو تر هغو پورې چې زه دلره تر خپل زوی او پلار او تر ټول خلقو خوښ سم. او په صحیح البخاری کې حدیث شریف دی چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله تر هر شي تراتیر او خوشي بیل از ما خپل ځان څخه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی تر هغو پورې چې زه تا ته خوش وګرځم ستا تر خپل ځان. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: په والله اوس ته زما تر خپل ځان و ما ته خوش یې. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الان یا عمر، یعنی اوس د ایمان حب الله حب رسول الله وهغه کامل درجه ته ورسېدی. دلته به زه یوه پوښتنه وکړم چې ولې موږ باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپلو ځانو ډېر خوښ ولرو او لرو یې؟ دا ولې؟ د دغه سوال په جواب کې به فقط په هغه جواب کفایت وکم کم چې ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې ذکر کړی. ابن حجر رحمه الله وایي چې د انسان محبوب یا خپل ځان وي یا غیر د خپل ځان څخه بل څوک وي. اول دا چې د یو انسان خپل ځان خوښ او محبوب وي،
نو دوی د خپل ځان دپاره همیشه د ټولو آفاتو او مصایبو څخه سالم پاتې کېدل غواړي، چې دا هغه د هر چا حقیقي غوښتنه ده. او کې بل څوک ماسیوا د خپل ځان څخه محبوب او خوښ وي، دا په سبب د هغه نفع او فایدې وي چې د هغه څخه اوس یا په آینده کې په لاس راوړي. نو که یو انسان په هغه نفع او فایده کې فکر وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه موږ ته را رسېدلې ده او یا را رسېږي، هغه داسې نفع ده چې موږ ته نه خپل ځان، نه پلار، نه اولاد، نه بل څوک را رسولی شي. هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ یې د کفر د تاریکیو څخه د ایمان و روښنایي ته راویستلو، د ابدي اوره او ابدي عذابو څخه اخلاص کړو. نو که څوک په دغه پوسي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات دی چې د ده علیه الصلاة وسلام په سبب زه په ابدي نعمتو کې د ابد دپاره پاته سوم، او پوسي چې دغه ګټه او فایده مې د هر لحاظه تر هرې ګټې لو او مهمه ده. نو فلهذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مستحق سو چې د ده علیه الصلاة وسلام محبت د هر چا تر محبت را سره ډیر او زیات وي، حتی تر خپل ځان، ځکه محبت په واسطه د هغه نفع او فایدې وي، او هغه نفع چې د ده علیه الصلاة وسلام څخه را ورسېدل او را رسېږي داسې نفع ده چې هیڅ چا حتی خپل ځان هم نسوای را رسولی، مګر دغه د ده علیه الصلاة وسلام محبت په خلقو کې فرق کوي، په چا کې لږ او په چا کې ډیر وي، چې سبب یې د هغو علم او پوهې ده یا یې جهل او غفلت دی. څونه چې څوک رسول صلی الله علیه و آله وسلم پیژني، هغو نه محبت ورسره زیاتیږي. د دغه ټولو معلوماتو په آخر کې یو څه بحث د خاتمې په ډول زیاتوم او وایم. هغه چې د ټولو مسلمانانو پر اتفاق دی او هیڅ اختلاف پکښې نسته، هغه دا خبره ده چې اسلام پر دوو لویو اصولو قائم دی او پر دوو عمومي قواعدو ولاړ دی، چې اول لا اله الا الله، توحید د الله عز وجل په عبادت سره دی. دوهم محمد رسول الله، یوازیوالی انفراد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارښود او رهنما په صفت سره دی. هغه چې عبادت یې کیږي یوازې او یوازې الله عز وجل دی، او هغه چې متابعت یې کیږي یوازې او یوازې محمد رسول الله دی، چې دغه دواړه اصله د اسلام په کلمه طیبه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځای سوي دي. د هیڅ مسلمان ایمان نشي پوره کېدلی بې له دې څخه چې دا عقیده او ایمان ولري چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی. قدم ځکه پر مخ هر انسان د الله عز وجل د وحدانیت شاهدی په خپل ټوله معنا سره پوره ادا کړي، تر هغو مسلمان نه بلل کیږي څو دغه شاهدی ورسره یو ځای نه کړي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله او رسول الله دی. نو پر هر مسلمان دا لازمه او ضروری ده چې کلمه طیبه زده کړي. الله عز وجل فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله، او پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د کلمه طیبه د معنا په حقیقت پوسی. پس له دغه پوهېدلو بیا دوه نور شیان پر مسلمان فرض او لازم دي، چې اول به ایمان پر راوړي، د زړه د اخلاص به مني، او بیا به دغه کلمې معنا په خپل ځان، په خپل عبادت، په خپل عقیده کې موجوده وي. دغه رنګه پر هر مسلمان لازمه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترجمه هم پوسی، چې دا شاهدی د هغه اولی شاهدی تکمیله او پوره کوونکې ده، او دغه دوهمې شاهدی دپاره هم دوه شیان پکار دي. هغه دا چې مسلمان به په دغه شاهدی او د هغې په مقصد پوهیږي، ایمان او ټینګه عقیده به هم دغه وي، او بیا به دغه شاهدی معنا په خپل ژوند او خپل عمل کې عملي کوي. دا چې موږ وایو اشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې په معنا کې دا لازمي او ضروری ده چې زموږ به دا عقیده او ایمان وي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت پوره او کامل تبلیغ کړي او امانت یې و امت ته ورساوه،
تر داسې اندازې چې تر ده صلی الله علیه و آله وسلم وروسته و هیچاته دا مقام نه دی پاته چې پر دغه دین د نور اضافتوب او یا موږ ته نوره زیاته رهنمایي وکړي، که څه هم د دغه چا مقام ډېر لوړ وي، لکه څرنګه چې الله عز وجل و دغه حقیقت ته اشاره کړې ده او فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. د دغه آیات د نزول ورځ په حجة الوداع کې وه چې د عرفات او د جمعې د ورځې مازدیګر و، او د دغه آیات تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقط یو نوي ورځې په دنیا کې تشریف درلود او بیا یې رحلت وکړي. او د آیات شریف ترجمه داسې ده، الله عز وجل فرمایي نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین در پوره او مکمل کړي، نو ځکه پر دغه دین، نو ځکه پر دغه کامل دین د زیاتوب، کمبود یا ترمیم هیڅ امکان نشته. او الله عز وجل نور هم فرمایي او پوره مې کوي پر تاسو ای مؤمنانو نعمت ما، او اختیار او غوره کوي ما تاسو ته اسلام د دین په جهت او شکل. نو دا د الله عز وجل شاهدی ده چې دین اسلام کامل دین دی، پر هغه اضافتوب غیر ممکن دی. او په دغه معنا رسول صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث شریف کې فرمایي ما داسې شی نه وی پېښی چې تاسو دی و الله عز وجل ته نږدې کوي او د اور څخه مو لرې کوي مګر په هغه مې امر کړل، او ما داسې شی نه وی پېښی چې اور ته مور نږدې کوي او د الله جل جلاله څخه مو لرې کوي مګر د هغه څخه مې منع کړل. نو په دغه صورت کې هیڅ چاته دا مقام او مجال نشته پاته چې په دین اسلام کې دی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر لارښوونې زیات یو بل شی راوشي، که څه هم دغه شی لږ او بسیط وي. په همدغه معنا او دغه مقصد دپاره امام دارالهجره امام مالک ابن انس رحمه الله وایي که چا په اسلام کې یو بدعت، یو نوی کار راوړي او هغه حسنه او نیکی بلله، نو د قصد او مقصد داسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوره رسالت نه دی رسولی، العیاذ بالله. امام مالک نور هم وایي دا قول د الله عز وجل ووایست چې فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک رحمه الله نور هم زیاتوي چې آخر دغه امت نه اصلاح کیږي مگر په هغه شی چې اول دغه امت په اصلاح شوی دی. نو کم شی چې په هغه ورځ کې دین نو نن ورځ هم هغه شی نشي دین کېدلی. دا د امام مالک رحمه الله فقه و چې په واضح او صریح ډول سره وایي چې کچا په اسلام کې یو بدعت، یو نوی کار راوړي او دا یې ګمان و چې دا کار حسنه او نیکی ده، نو د ګمان داسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوره رسالت نه دی رسولی، العیاذ بالله. او که چا دغه ګمان وکړي هغه پر دې ایمان نه لري چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی. لکه څرنګه چې دا خبره دغه جلیل القدر امام لکه څرنګه چې دا خبره دغه جلیل القدر امام د قول څخه واضحه او ښکاره ده. نو مسلمان ته بل لار نه ده پاته او بل شی پر ده نه دی لازم بل دغه څخه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکوي. نو بدی په دغه قول کې صادق سي چې اشهد ان محمدا رسول الله، او مشته پوره رسالت را رسولې دي چې نه کم او نه ناقص دي. کم وخت چې خبره داسې سوه نو پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قدر وپیژني او په هغه کفایت وکړي کم چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورښولي دي، که عبادتونه وي که طاعتونه. ولی هر هغه شیان چې په محمدي شریعت کې راغلي دي پر هغو قلم وچ او هلته دا مجال نه وي پاته چې څوک دی یوه بله حسنه راوښي، داسې حسنه چې په عهد محمدي کې نه وه موجوده. نو په دغه سبب زموږ سلف صالح اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قدر پیژني چې رسالت یې تبلیغ کړي، امانت یې ورساوه، او دی صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو بندگانو عابد وو او تر ټولو بندگانو زیات د الله عز وجل څخه بیریدي.
نو دا مجال نه دی پاته چې څوک دې تر هغه صلی الله علیه و آله وسلم اضافتوب وکړي. اولا د شریعت او احکام په متعلق لکه څنګه چې په آیات شریف کې مو واورېده چې دین پوره او کامل سو زیات تر هغه بدعت بلل کیږي. او دوهم دا چې هلته یو څوک موجود وي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی عابد وي. دا خبره غیر ممکن او مستحیل ده. نو که څوک په دغه دوه حقیقتو چې په ایمان پورې تعلق لري پوسو چې ان محمدا عبده ورسوله، نو خپل عبادت او متابعت یوازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په متابعت او طریقه پورې خاصوي او د خپل ځان دپاره بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل لارښوونکی او رهنما نه پیدا کوي. ځکه دا خبره غیر ممکنه ده چې د یو مسلمان په زړه کې دی دا ور وګرځي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی متقی عابد او خائف من الله یو څوک پیدا سي. ورور دغه بحث او ترجمه د لا اله الا الله محمد رسول الله که هر څونه اوږدیږي هلته ډېر مسائل او شرطونه د لا اله الا الله محمد رسول الله په متعلق موجود و او موجود دي چې ما د وخت د لږوالي په خاطر پرېښول او په دغه به کفایت وکړو. څرنګه چې په پته کې لږ ځای پاته دی دلته به یوې مهمې مسلې ته توجه وکړو. هغه دا چې ډېر داسې احادیث موجود دي چې ښکاره ترجمه یې داسې کیږي که چا کلمه طیبه په صدق سره وویل هغه جنت ته داخلیږي. چې د مثال په ډول به د هغو احادیثو څخه 3 حدیثه درته بیان کوم. اول هغه حدیث شریف چې امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما د عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د حدیث څخه را ایستلی دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشک چې الله جل جلاله هغه څوک پر اور حرام کړی دی چې وایي لا اله الا الله او په دغه ویلو سره د الله عز وجل رضا غواړي. او دغه رنګ امام بخاری او امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر یو بوده سپور او معاذ رضی الله تعالی عنہ ورسره کنجوغه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او معاذ رضی الله تعالی عنہ پر یو بوده سپارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته یا معاذ، هغه ویل لبیک یا رسول الله وسعدیک. بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته یا معاذ، هغه ویل لبیک یا رسول الله وسعدیک. رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته یا معاذ. معاذ رضی الله تعالی عنہ ویل لبیک یا رسول الله وسعدیک. رسول صلی الله علیه و آله وسلم 3 واره ورته ویل یا معاذ. دغه تکرار څخه مقصد دا دی چې متوجه اوسه ډېره مهمه خبره درته کوم. نو پس د 3 واره رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل داسې هیڅوک نشته چې د زړه د اخلاص شاهدي ادا کړي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مگر الله عز وجل هغه سړی پر اور حرام کړي. معاذ رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله ایا خلق په دغه نکم خبر چې په خوشاله سي او یو د بل زیری سره ورکی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې بیان او ښه عمل پرېږدي او پر دغه تکیه کوي، یعنی مې خبره خدا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته معاذ رضی الله تعالی عنہ د خپل وفات په وخت دغه حدیث شریف بیان کړي. ویل چې د علم په پټولو ګناهکار نسم. او بل 3 حدیث شریف هغه دی چې په صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کیږي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل دغه دیواله شاته چې د هر چا سره ملاقات او یو ځای سوی او هغه شاهدی ادا کول چې لا اله الا الله او پر دغه هم د زړه یقین وو او هغه ته د جنت زیری ورک. او داسې نور احادیث هم ډیر شته. نو اوس موږ دغه احادیث څخه دا فهمو چې فقط په تلفظ یا یوازې ویلو سره دغه کلمې طیبه څوک جنت ته داخليږي او که د کلمې په معنا د عمل کولو څخه چاره نشته. جواب:
په متبادر او ښکارا ډول سره، خو دغه احادیثو د اوریدونکي او ویونکي وذهن ته دا داخلیږي چې یوازې تلفظ او ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت د داخلېدو دپاره کافي دي. مګر که موږ په دغه احادیثو کې فکر او تأمل وکړو او د نورو آیاتو او احادیثو سره ربط او تړل ورکړو، نو دا را معلومیږي چې یا خبره داسې نه ده فقط نطق تلفظ ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت د داخلېدو دپاره کفایت نه کوي. ځکه اولا دغه احادیث او هغه چې د هغو د ظاهره څخه دغه مقصد معلومیږي په نورو احادیثو مقید دي، او د قرآن مجید په آیاتو کې دا معلومه سوې ده چې د جنت د داخلېدو دپاره د لا اله الا الله په مدلول او معنا د عمل کولو څخه چاره نسته، چې هغه صاف عقیده، ښه نیت او د الله عز وجل د اوامرو عملي کول او د نواهیو څخه اجتناب او پرهیز کول دي. چې دغه مقصد د اثبات دپاره ډېر آیاتونه او احادیث موجود دي چې د فترې د لږ پاتوالي په خاطر یې دلته نسم ذکر کولای. فقط د مثال په ډول الله عز وجل د سورة التوبه په 5 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. پدغه آیات شریف کې الله عز وجل مؤمنانو ته امر کوي چې کفار وژني او بندیانوي او محاصره کوي او په خزو کې ورته کښیني. کچیر دوی توبه وکړه یعنی مسلمانان سو لا اله الا الله یې وویل او لمونځ یې په ټولو حقوق سره قائم کړي او زکات یې ورکړي، نو تاسې د دوی لار ور ایله کړئ. څه مور ته وایاست؟ په دغه آیات شریف کې الله عز وجل یوازې دا نه و فرمایل چې مسلمانان سي کلمه ووایي، بلکې پر هغه سربیره لمونځ هم باید ادا کړي، زکات هم باید ورکړي، نو یې پرېږدي. داسې نور آیاتونه هم ډېر شته. بل په صحیح البخاري او د احادیثو په نورو کتابو کې د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه امر کړی سوی یم چې تر هغو د خلقو سره جنگ وکم چې شاهدي د لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ادا کوي. کم وخت چې د لا اله الا الله وان محمد رسول الله شاهدي ادا کړ او زموږ لمونځ یې وکړي او زموږ قبلې ته مخامخ سوه او زموږ ذبیحه یې وخوړل، بیا نو د دوی وینې او مالونه پر موږ حرام سوه، مګر په حق سره یعنی په شرعي حدودو. نو دلته هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم یوازې په کلمه طیبه کفایت ونه کړي، بلکې لمونځ او داسې نور شرعي احکام یې هم پر زیات کړل. او بل په صحیح البخاري کې حدیث شریف دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د اصحاب کرامو یو ډله ناسته وه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پر دې بیعت را سره وکړي چې الله جل جلاله لره هیڅ شی نه شریکوي او غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، اولادونه به نه وژني او داسې بهتان به نه راوړي چې تاسې په خپلو مابینو کې جوړوي. په معروف یعنی شو او د خیر په کارو کې به سرکشي نه کوي. که یو چاته د دغو شیانو څخه یو شی ورپېښ سو او په دنیا کې جزا ورکول سوه، هغه د ده دپاره کفاره ده. او که یو چاته د دغه شیانو څخه یو شی ورپېښ سو او الله عز وجل هغه د ده ګناه ورپټه کړه، یعنی څوک نه سوه په خبر، په دنیا کې جزا نه ورکول سوه، نو د هغه معامله د الله جل جلاله سره ده. که خوښه وه عفو به ورته وکړي او که خوښه وه عذاب به ورکړي. دلته په دغه حدیث کې هم یوازې په شاهدي د لا اله الا الله کفایت ونسو، بلکې نور احکام هم پر اضافه سوه او هغه د مخنی 3 احادیث هم ټوله په یو قید مقید دي. ځکه رسول صلی الله علیه و آله وسلم د عتبان رضی الله تعالی
عنه په حدیث کې فرمایي یبتغي بذلك وجه الله، او د معاذ رضی الله تعالی عنه په حدیث کې فرمایي صدقا من قلبه، او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په حدیث کې فرمایي مستيقنا بها قلبه. نو دغه الفاظ او قیودات څخه دا معلومه سوه چې د کلمې طیبه په متعلق یوازې ویل او پوهېدل کفایت نه کوي، بلکې د زړه تصدیق هم غواړي. نو کم څوک چې په ژبه کلمه وایي او په زړه تصدیق هم وکړي دا علامه د ایمان ده، او ایمان عمل غواړي، ځکه عمل د ایمان او تصدیق میوه او ثمره ده. ورونو دغه بحث به پر دغه ځای باندې بس کو، ځکه پته پر تمامېدو ده او د پته په آخر کې یو بل مهمه خبر لرم. نو اوس به دغه بحث و پای ته ورسو. نو د الله عز وجل څخه دا غوښتنه او خاص کوم چې ما او ټول مسلمانان د هغو کسانو څخه وګرځوي چې دغه بحث او ترجمه څخه فائدہ واخلي، او د هغو کسانو څخه وګرځو چې په لا اله الا الله محمد رسول الله داسې عمل کوي چې الله عز وجل یې خوښ لري او پرازي کیږي. علما او عملا مدي الله عز وجل پر لا اله الا الله محمد رسول الله موافق او مستقم کی. ومن الله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو، یو شی چې د یادونې وړ او ضروری دی هغه دا چې په داخل کې د سعودي دغه زما د پتو د ټیپولو او ثبتولو اجازه وچاته نسته او اجازه نور کوم. هو هغه څوک چې په خپل کور کې په خپل ټیپ د خپل ځان لپاره ثبتوي هغه کولای شي، خدا چې په بازار کې د تسجیلاتو په واسطه ثبتوي او بیا یې نشروي دا اجازه په کلی او قطعي صورت سره چاته نور کوم. که څوک دا کار په دې خاطر کوي چې خیر کوم، هغه څوک تر اوسه خیر او شر نه پیژني. عاقلانو ته اشاره پکار، خو په حلال او حرام بلا شک هر څوک پوهیږي. که څوک دغه کار بلا زما اجازه څخه کوي یا یې کړی وي دا حرام دی، نو باید په ژر او قطعي ډول دغه کار څخه لاس واخلي. خو خارج د سعودي څخه دی الله عز وجل و هر چاته توفیق ورکړي چې تر ډیر لا ډیر یې ثبت او نشر کړي، او الله جل جلاله دې د خیر جزا ورکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د ټول اوریدونکو څخه امید د دعا لرم